د موټر سایکل په سفر کې چې کله چترۍ کولاو کې شاتنی کس نیولې نو ډیر زیات زور کوي مال خو ډیر زیات خوند راکوي خو دته ما ویل چې لک په قاله راځه. سلامونه ټولو یاران دوستان د سار ټیم او د خیر سره باران دویم ورځم خو زره وته ما ویل کنن چرته کې کار میله کار لاړ شم او کار شروع کما خو نن پس موږ د خیر سره د 500 ورځو چیلنج شروع کوو چې په دې کې به ان شاء الله موږ خپل ویډیو موبایل کو 1000 سبسکرایبرز خو تاسو به زموږ سپورټ کوئ زموږ د چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ 1000 سبسکرایبر پورا شو دا ویډیو مخکې شیر کړئ. نو سار ټیم ما د بل مرګري ته انتظار کوم بل مرګري مې چې څنګه راورسېدو نو بس هغه ته ما ویل راځه چې زو کار لا داغه سره په موټر سایکل باندې کېنه سم تاسو لیدې چې جوړ ته تم خو خپل باران هم ورېدو او شیرګل بازار ته چې کله راورسېدو نو دلته کې خورش ډیر زیات نو ځکه چې باران سار ټیم باران کې دومره زیات راشنی خو دلته کې ما وته ویل یاره لږ خیال کوو بس په خو په سور باندې ځان نسو تر دې چې موږ د اتیانو چوک ته راورسو مخامخ تاسو لیدې چې اتیانو د چنچي ول راتاو شو چنچي ول ته ما غوسه مکړه هر مله تاسو کې اوس بره وخلی وي دلته کې موږ چې کله اتیانو ته راورسو د اتیانو په د روډ باندې لونخول طرف ته راتاو شول نو بس دلته کې موږ ډایرکټ د پمپ تر اوس چې باران ډیر زیات تیز او موږ سیټ ته شو خو دلته راته د کار ولا مالک رنګ وکول تاسو نن مرزي موږ ته ولي نو هغه راته چې تاسو څنګه کار کوئ نو انجن خو بار ولړی دی وریږي باران ځکه چې دی خو ته باران ورېدو زموږ طرف ته باران خو دومره نو خو دی خو ته ډیر زیات تیز باران ورېدو نو هغه راته تاسو انجن به وریږي لمدیږي نو بس دته کې موږ چترۍ کولاو کړل په موټر سایکل باندې مونی ولې دته ما ویل لک په قلار راځي چې دا چترۍ ډیر زیات زور نه کوي ځکه ډیر زیات زور کوي باقي پاتې ماته دوه ته نږدې و خو تر دې چې ما چترۍ نیولې موږ د لونخوړ بازار نه وروتلو واپس کور طرف ته روان شو واپس موکلو موږ نه نیک تو ویل الله دې سره خوږي چې په وخت راته ویل ځکه چې څنګه موږ پېټرول سوي او پېټرول قیمت خو نن سبا تاسو ته خپاته ده دلته چې موږ کله رخصتو دی بټۍ ته راورسون زما د مرګ ویل چې اوس په کلی کې څه کوم ویل ځل الله پاک مالک لري چرته په موړو باندې به ګرځو را ګرځو خو هغه تر دې پوری ویل چې یاره په کلی کې خو ورځ نه تیریږي خو ما وتل ځه خدای به خیر کې مړه د دې چې موږ راتیانو چوک ته راورسو تاسو لیدل چې ماشاءالله رش پکې رو را سیوا کېدو ولو د اتیانو بازار ته کوم کسان چې د اتیانو اوسیدونکو یا د شیرګړ علاقو زمونږ د ویلاګز ګوري نو لازمی پکې کامنټس وکړئ چې یاره زمونږ د ویلاګز د کم ځای نه تاسو ګورئ بل په دې وجه باندې د کمنټس وکړه چې یاره موږ ته هم پته ولګي زموږ د ویلاګ ویډیوګانې کم ځای ته راسي تر دې چې موږ د شیرګړ بازار ته راورسېدو نو ماشاءالله دلته کې رش ډېر زیات و همیشه لپاره شیرګړ بازار کې رش ډېر زیات دی ځکه چې دا مین بازار دی دلته کې د ټول نه غټ بازار هم دی خو دلته چې موږ خوړ ته کلي ته رانږدې شولو خوړ لوک تاسو لیدلی شئ چې ډېر زیات مزیدار ښکاري او ډېر زیات ښکلی ویو ورکوي خو ماشاءالله ډېر زیات خوند یې کوو تاسو په کمنټس کې وایئ چې ډېر زیات ښکلی ښکاري او که نه د خوړ د روغتو نه پس چې کله کم دی موږ د خپل کلي ته نږدې شو نو که تاسو زموږ په چینل نه وي چینل سره لازمي سبسکرایب دلته به زه خپل ویلاګز ختم